ملګري ملتونه وایي داعش او د مقاومت ډلو غلچکي بریدونه د طالبانو واکمنۍ پر وړاندې اصلي پوځي ګواښ دی. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د تازه خبرونو دپاره درسره AFG پلس چینل سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د امنیتي او سیاسي حالاتو په تړاو وړاندې شوی دغه تازه ریپورټ کې راغلي چې طالبان افغانستان کې د خپلې واکمنۍ د پیاوړي کولو په هڅو بوخت دي، خو اوس مهال د دوی پر وړاندې اصلي پوځي ګواښ داعش خراسان ډله او د پخواني حکومت له امنیتي ځواکونو تشکیل شوي مقاومتي ډلې دي چې د مقاومت ملي جبهې او افغانستان ازادۍ جبهې په نامه یوځای شوي دي. دا ریپورټ چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو اپلاوي چمتو کړی وایي د هوا له ښه کېدو سره افغانستان کې ښایي د داعش او طالبانو ضد مقاومت ځواکونه بریدونه هم ډیر شي. ریپورټ زیاتوي طالبانو له داعش سره د مبارزې لپاره ځانګړو ځواکونو 3 کنډکونه جوړ کړي او د یوه څه د پاسه 300 زریز پوځ د جوړولو اټکل لري.